बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। नन ज़मूंगा द डिस्कशन टॉपिक is circulation of blood in heart chamber. چې د heart chamber چې کوم دی د heart چې کومې خانې دي په هغې کې circulation څنګه کیږي، په هغې کې وینه څنګه راځي او د هغې نه وینه څنګه ځي. د اول نه چې تاسو ته د heart structure مکمل پته وي. صحیح ده، موږ په دې باندې یو لیکچر الریډي ریکارډ کړی هم دی، که چا نه دی کتلی نو هغه وګورئ یا د بل چا هغه وګورئ چې په دې ټاپک باندې تاسو پوه شئ. خو لږ غوندې ورته غوږ کېږدئ. زموږ په هارت کې 4 چیمبر دي، صحیح ده، 4 خانې دي، مثال 4 کمرې دي، داسې ورته تاسو وایئ. 2 له پاسه دي او 2 لاندې دي. له پاسه چې کوم دي هغې ته ایټریوم ویلی کېږي او لاندې چې کومې دي هغې ته وینټریکل ویلی کېږي. صحیح شوه؟ نو دا و هارت چیمبر، یعنې د دې خانې نه به دې ته وینه څنګه راځي یا د دې نه څنګه دې ته راځي، د دې نه بیا جسم ته څنګه ځي، داسې دا ټولې خبرې به موږ په دغه ټاپک کوو. خو یوه خبره تاسو یاد ساتئ چې زموږ هارت چې کوم دی دا ډبل پمپینګ ارګان دی. صحیح ده، ډبل پمپینګ ارګان. د ډبل پمپینګ ارګان مطلب دا دی چې زموږ د زړه چې کوم دی دا ډبل پمپینګ کوي. مطلب دوه ځینو ته به داسې دی چې په یو ټایم باندې به څه لیږي، وینه لیږي، پمپ کوي به. کوم طرفونه لږ ګورئ دې خوا. زموږ د کوم د زړه د رایټ سایډ چې دی دا دې خوا، یو دا یو دا. صحیح شوه، د رایټ سایډ دا هم پمپینګ کوي، دا هم وینه لیږي. او دغه شانتې د لیفټ سایډ چې کوم دی دا هم څه کوي، پمپینګ کوي، لیفټ سایډ. اوس رایټ سایډ چې کوم دی دا وینه لیږي، وینه پمپ کوي، خو کوم ځای ته پمپ کوي، لنګس ته. یعنی د دې رایټ سایډ نه به وینه څه ځای ته ځي، لنګس ته به ځي. او دغه شانتې د لیفټ سایډ نه به وینه ځي ټول جسم ته، هول باډي ته. صحیح شوه؟ نو تاسو کتلی شئ چې د دې رایټ سایډ هم وینه پمپ کړه چېرته، لنګس ته، او لیفټ سایډ هم وینه پمپ کړه باډي ته. د دغې وجې نه دې ته ویلی کېږي ډبل پمپینګ ارګان. اوس په دې نوره خبره کوو. صحیح ده، خو دا څنګه چې دی نو لنګس ته وینه پمپ کوي او څنګه چې دی نو دا ټول جسم ته وینه پمپ کوي. د دې لپاره ما یو څو سټپس لیکل دي، بالکل اسان دي. صحیح ده، په هغه سټپس کې به ووایو نو تاسو به بیا پوهېږئ. صحیح ده، د ټول نه اولنی سټپ دا دی چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ دی، ډي اکسیجنیټډ بلډ هغه بلډ ته ویلی کېږي چې په کوم کې د اکسیجن مقدار کم وي. صحیح ده، دا به د ټول نه لاول راشي د رایټ ایټریم ته. چېرته به راشي؟ رایټ ایټریم ته. پوه نه شوئ که نه؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ زموږ هر سیل ته چې کوم دی که نه د وینې ضرورت، د دې اکسیجن ضرورت دی. صحیح ده، د څه اکسیجن ضرورت دی. او دا اکسیجن زموږ هر سیل ته وړل دي د بلډ کار دی، د وینې کار دی. اوس چې کله دا وینه اکسیجن راواخلي او سیل ته یې ویسي، نو سیل ولګي د دې نه اکسیجن واخلي. چې کله د دې نه اکسیجن واخلي نو ده لږ کاربن ډای اکساید ورکړي، نو ده سره کوم شي سیوا شو، کاربن ډای اکساید سیوا شو او اکسیجن کم شو. نو داسې وینې ته موږ بیا ډي اکسیجنیټډ بلډ وایو. صحیح ده، نو دغه ډي اکسیجنیټډ بلډ به راشي رایټ ایټریم ته. څنګه به راشي ګورئ، زمونږ چې کوم وینا کیوا دی، وینا کیوا ټول کې غټ وین دی دا. صحیح ده، چې دې رایټ ایټریم ته دا څه شوي دي، راغلي. نو د دې ته به د دغه د وینا کیوا په ذریعه باندې د ټول جسم نه وینه به راشي. صحیح ده، رایټ ایټریم د ټول جسم نه به دې ځای کې راځي. په کې ها دې کې د کوم وینز دي، ټول کې غټ وین دي. صحیح ده، دا شان یو د لښتیانو هم راغلی دی دې ته، او دا وین چې څومره دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي. صحیح ده، دا به رایټ ایټریم ته، د لا پاسه دا ایټریم دی، دې ته به ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي. خاجو ډي اکسیجنیټډ بلډ رایټ ایټریم ته راغی. کله رایټ ایټریم ته ډي اکسیجنیټډ بلډ راغی، نو اوس به د دې نه راځي دا وینه رایټ وینټریکل ته. صحیح ده، نو رایټ ایټریم ټو رایټ وینټریکل. د رایټ ایټریم نه به اوس وینه راشي که ته رایټ وینټریکل ته. څنګه به راشي، د کوم رایټ ایټریم چې دی دا خو به د وینې نه ډک شي که نه، چې کله دې ته وینه راشي نو چې دا د وینې نه ډک شي نو دا به شي کانټریکټ. یو خورېدل دی، لکه مثال په طور دا لاس دی دا داسې شو نو دې ته ویلی کېږي ریلیکسیشن. خو چې کله دا لاس داسې شي نو دې ته ویلی کېږي کانټریکشن. نو دغه شان د رایټ ایټریم به کانټریکټ شي، راغونډ به شي. نو چې دا کله کانټریکټ شي نو دا وینه به راشي که ته رایټ وینټریکل ته د ټرایکسپیډ په ذریعه باندې. ټرایکسپیډ یو وال لګېدل دی د رایټ ایټریم او د رایټ وینټریکل دې ځای کې د دې دواړو په منځ کې. نو دغه وال په ذریعه باندې دغه به کولاو شي نو رایټ وینټریکل ته به وینه رارسي. رایټ وینټریکل
اوس چې کله رایټ وینټریکل ته وینه راغله اوس به د دغه ځای نه ځي وینه لنګس ته د دې ځای نه صحیح ده د دې پلمونري ارټري په ذریعه باندې نو رایټ وینټریکل send blood خو دا بلډ چې کوم دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ دی صحیح ده send blood to lungs اوس د کوم رایټ وینټریکل چې دی دلته د چې کله د وینې نه ډک شي نو دا به هم کانټریکټ شي او چې دا کله کانټریکټ شي نو دې ځای کې د دې پلمونري ارټري او د دې رایټ وینټریکل په منځ کې دا نه یو وال لګېدل دی موږ ورته ویلو سیمولونار ویل موږ ویلو که نه نو دغه سیمولونار ویل به کولاو شي چې کله د رایټ وینټریکل کانټریکټ شي نو دا وینه به په دې پلمونري ارټري کې روانه شي او ډایرکټ به چېرته ورسېږي لنګس ته پلمونري ارټري د پلمونري ارټري په ذریعه باندې به چېرته لاړه شي لنګس ته دې ځای کې تاسو یوه خبره دا هم یاد وساتئ چې څومره هم ارټریز دي د ارټري باندې بیا موږ ځان له یو لیکچر ریکارډ کوو صحیح ده را روان دی خو څومره هم چې ارټریز دي د بلډ ویسل دي ارټري بلډ ویسل دي نو دا به ټول اکسیجنیټډ بلډ راوړي صحیح ده یعنې دې کې به ټول هغه وینئ کومه چې څه اکسیجن ورسره شامل شوي خو دلته کې که تاسو وګورئ نو دا واحد ارټري ده چې ورته پلمونري ارټري ویل کېږي دا به ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي لنګس ته صحیح ده نو دې پلمونري ارټري ډي اکسیجنیټډ بلډ ویوړ لنګس ته اوس به ورپسې څنګه چل کېږي په لنګس کې دې ځای کې یوه خبر دا هم سره یاد وساتئ ده دې چې کله لنګس ته وي نو هلته به چلو شي هلته به داسې چلو شي چې کله موږ ساه واخلو نو موږ څه واخلو اکسیجن واخلو دا اکسیجن لاړ شي الویلای ته او چې کله الویلای ته لاړ شي نو دا وینه روانه وي هلته کې ته چې هلته کې ته کله ورسي نو هلته ګیسیس ایکسچینج وشي مطلب داسې چلو شي چې د وینه ولګي کاربن ډای اکساید لنګس له ورکړي او د لنګس نه څه راواخلي اکسیجن راواخلي نو دغلته به څه وشي ګیسیس ایکسچینج نو O2 به چا سره شامل شي د وینې سره د بلډ سره چې کله O2 اکسیجن د وینې سره شامل شو نو داسې وینې ته بیا موږ څه وایو اکسیجنیټډ بلډ اکسیجنیټډ صحیح شوه نو اوس وینه دلته کې د څنګه صفا شوه په دې طریقه کار باندې خو تاسو پوه شوئ که نه نو اوس به دا صفا وینه ټول جسم ته لیږل چې دی دا د لنګس کار نه دی دا کار دی د زړه ځکه زړه چې دی نو پمپینګ کوي هر ځای ته به وینه لیږي نو دا وینه به اوس واپس راځي زړه ته oxygenated blood return to heart نو دغه صفا وینه موږ ورته صفا وینه څه وایو که نه نو دغه وینه کوم سره چې اکسیجن شامل شوی دی اکسیجن پکې شته دی نو دغه وینه به راشي اوس هارت ته څنګه به راشي نو کوم پلمونري وین چې دی څه دی پلمونري وین ټول وینز چې دي که نه هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي خو واحد پلمونري وین دی چې دا د لنګز نه اکسیجنیټډ بلډ راوړي چېرته هارت ته دغه پلمونري وین په ذریعه باندې به وینه راشي چېرته هارت ته او په هارت کې خاص کر دا کوم لیفټ ایټریم چې دی څه دی لیفټ ایټریم که دا اوس مثال په توګه باندې یو پلمونري وین راوستلي صحیح ده نو د دې په ذریعه باندې به دا وینه راشي لیفټ ایټریم ته نو په هارت کې به کوم ځای ته راشي لیفټ ایټریم ته چې کله لیفټ ایټریم ته وینه راغله نو دی خو به هم د وینې نه ډک شي که نه نو چې دی وینې نه ډک شي دی به اوس وینه رالیږي لیفټ وینټریکل ته نو راځئ 5 نمبر سټپ د لیفټ ایټریم نه به اوس وینه چېرته راځي لیفټ وینټریکل ته د ال مطلب لیفټ او د وی مطلب وینټریکل دا شان د ال مطلب لیفټ او د ا مطلب ایټریم صحیح ده د لیفټ ایټریم نه به وینه راشي د دې لیفټ ایټریم نه لیفټ وینټریکل ته څنګه به راشي لیفټ ایټریم چې کله د وینې نه ډک شي دا به هم کانټریکټ شي چې کله دې کانټریکټ شي نو د دې لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل په منځ کې هم یو وال لګېدل دی چې هغه ته بایکاسپیډ وال وایي موږ ویلي وو مخکې دغه بایکاسپیډ وال به کولاو شي نو چې دا کله کولاو شي د دې ځای نه به وینه راشي لیفټ وینټریکل ته نو چې کله لیفټ ایټریم کانټریکټ شي نو د بایکاسپیډ ویل په ذریعه باندې بایکاسپیډ ویل به کولاو شي د بایکاسپیډ ویل په ذریعه باندې به وینه رور غاړي ته لیفټ وینټریکل ته ښه جي لیفټ وینټریکل ته وینه رو رسېده اوس به یې لیږو ټول جسم ته صحیح ده د لیفټ وینټریکل نه به اوس وینه چېرته ځي لیفټ وینټریکل په هول باډي صحیح ده هول باډي ټول جسم ته د لیفټ وینټریکل نه به ټول جسم ته وینه ځي په دې طریقه باندې چې لیفټ وینټریکل د وینې نه ډک شي دا به هم کانټریکټ شي چې دی کله کانټریکټ شي نو دلته کې دا د
ایورتا ټول کې غټه ارچي د چې صفا وینه اوري دې کې د لیفټ وینټریکل نه وته صحیح ده. د دې ایورتا د لیفټ وینټریکل په منځ کې هم یو وال لګیدل چې سیمولونر ویل ورته ویل کېږي صحیح ده. دغه سیمولونر ویل به کولاو شي نو د دې لیفټ وینټریکل نه به وینه روانه شي په دغه ایورتا په ذریعه باندې ټول جسم ته. نو د ایورتا په ذریعه به وینه چیرته لاړه شي؟ ټول جسم ته، هول باډي ته. اوس چې کله هول باډي ته وینه لاړه دا کومه وینه ده؟ دا اکسیجنیټډ بلډ ده صحیح ده. نو هر سیل چې کوم دی هغه به د دې نه اکسیجن واخلي. چې کله د دې نه اکسیجن واخیستی شو نو بیا به څه چل کېږي؟ دا به بیا ډي اکسیجنیټډ شي نو بیا به واپس راتله شروع شي. دغه شانتې دا په مخه ځي دا یو سایکل دی دا روان دی صحیح ده. خو د دې خبرو نه موږ ته دومره معلومه شوه دومره پته ولګېده چې دوه قسمه سرکولیشن کېږي. څو قسمه سرکولیشن کېږي؟ دوه قسمه. یو ته ویل کېږي پلمونري سرکولیشن. پلمونري راځي پکې ته پلمونري ښه پلمونري سرکولیشن او بل چې کوم دی سیستمیک سرکولیشن دی. پلمونري سرکولیشن دې ته ویل کېږي چې کله وینه د زړه نه چېرته لاړه شي؟ لنګز ته او د لنګز نه واپس هارت ته راشي نو دغه ته ویل کېږي پلمونري سرکولیشن. لکه څنګه؟ لکه داسې ګوره دې کې د رایټ وینټریکل نه وینه چېرته لاړه؟ دا رایټ وینټریکل چې کوم دی که نه د پلمونري ارتري په ذریعه باندې لاړه لنګز ته او د لنګز نه واپس چېرته راغله؟ بیا زړه ته راغله د پلمونري وین په ذریعه باندې. دغې ته موږ وایو پلمونري سرکولیشن. اوس پلمونري سرکولیشن په باره کې په دې کتاب کې یوه خبره لیکل ده چې په دې کې بلډ پریشر چې کوم دی هغه ډېر زیات لو دی. څه دی؟ لو دی، کم دی بلډ پریشر. نو د هغې وجه دا ده که چېرته کې دا ډېر زیات تیز کېده یعنې زر وینه تللی او زر واپس راتلی نو هغه شانتې دغه خو بیا نه کېده که نه ګیشس اکسچینج باندې نه کېده یعنې په صحیح طریقې سره به د دې وینې سره اکسیجن نه شاملېده. نو چې اکسیجن نه شاملېده نو دا وینه به په صحیح طریقې سره اکسیجنیټ کېده نه. نو د دغې وجې نه په دې کې بلډ پریشر چې دی هغه ډېر زیات لو دی نو په صحیح طریقې سره ګیشس اکسچینج وشي او وینه په صحیح طریقې سره اکسیجنیټډ شي. اوس دغه شانتې بل چې کوم سرکولیشن دی هغه دی سیسټمیک. سیسټمیټیک نه دی صحیح ده سیسټمیک سرکولیشن. سیسټمیک سرکولیشن څه ته ویل کېږي؟ نو سیسټمیک سرکولیشن دې ته ویل کېږي چې کله وینه د زړه نه چېرته لاړه شي؟ هارت نه لاړه شي باډي ته جسم ته هول باډي ته او بیا د جسم نه واپس راشي هارت ته نو دغې ته ویل کېږي سیسټمیک سرکولیشن. لکه څنګه لکه د دې لیفټ وینټریکل نه صحیح د دې نه وینه د ایورټا په ذریعه باندې لاړه ټول جسم ته چې ټول جسم ته لاړه هلته به بیا ډي اکسیجنیټ شي نو واپس به راشي رایټ ایټریم ته نو دې ته ویل کېږي سیسټمیک سرکولیشن. په سیسټمیک سرکولیشن کې بلډ پریشر های دی زیات دی سیوا دی او د هغې وجه دا ده چې زموږ په جسم کې به هر ځای ته څه رسول غواړي؟ وینه رسول غواړي. نو چې ته هر ځای ته وینه رسوې د هغې دپاره ښکاره خبره ده چې بلډ پریشر سیوا پکار دی. که بلډ پریشر کم وي نو بیا خو به وینه هغه شانتې نه رسي. نو په سیسټمیک سرکولیشن کې بلډ پریشر ډېر زیاته سیوا دی. نو زما امید دی چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ صحیح ده او خپل ورور له اجازت ورکوئ د لوی الله په امان.